جنرال مبین صاحب نه مې تپوسونه کول خو که ما ته ځواب راکړي دا نور زه بیا دومره وخت نه لرم روان یم. یاره جنرال مبین صاحب اوس لکه چې ویده وي ما ته داسې ښکاري چې هغه ویده وي په آرام سره افغانستان جوړ شي تاسو په لایف کې وده یو نو داسې حساب نو هغه خو ګوره موږ دلته ورته ناست یو موږ ناست یو که نه دلته موږ یې ځواب یلی شو سوال واچوه چې ځواب یې درکړو جنرال مبین صاحب دومره که موږ نه راولو چې دلته تاسو ته ځواب واچوي قربان بشم کم خبره خو نه ده وروره چې ډېر غټ سړی نو واچوئ خو ځواب ورکوي ښه سوال واچوه موږ به دلته وګورو چې څه سوال دی واورئ ځه خو سوال خو مې دا دی که نه چې ابل په یوه لایف کې د یو کس ته و چې موږ د کوزې پښتونخوا خلک په خو رضا نه وي که نه په ظلمو افغانان جوړوو دلته چې اوس حمزه پر رضا باندې افغانیت مانی او دا یې نه مانی اوس د دې په هکله که موږ ته دغه جواب راکړي صبر هغه چرسدوال ښیي هغه چرسدوال خو پښتون دی که نه څه چرسدوال په دې کې نشته زړګیه هغه د چرسدې هغه وریجې چې خوړلي دي هغه ښیي وریجې خو وزړګیه وریجې خو اوس که اوس ده ته وایم چې تاسو کرښې خورئ په دې باندې بیا ته ګیله فاروق اسنا دا صحیح خبره کړې دو که بده دغه د ابوبکر د سره نږدې دی داسې لږې نه خو زه سوال کوم ګوره زه سوال کوم هغه وایي چې موږ تاسو که په رضا تاسو دغه افغانیت نه مانې موږ یې په زور در باندې مانو اوس چې څوک په رضا ماني هغه د افغان نه ماني خو د دې سوال دې ماته ووایي جواب یې راکړي مثال کسا ہے تو ایک ہی پښتونخوا ہے زغه مثال تو افغان ته ځنو ته افغان یې زغه خو د مبین دې نه ماني مو مانی څنګه مو چې نه مانی زه ځون په معنا مو په معنا لای دی زه افغان یا مو افغان ځون ثابت کړای دی بیا دا حمزه ولې نه مانی کسا دا نه یې ستو نه مانی و ته چې څرنګي نه ما دې نه مانی زه په ځان نه مانم خبره ته مونږه فاروقیه یو افغانیت مانی ملوالي ځان ته افغان وای ګوره ملوالي ځان ته افغان وای دی افغان نه مانی هغه دی پاوچ بیلټ تړلی دی هغه موږ نه منو مجبوره ته خو پرېږده فاروق نه مجبوره نه دا خو غاویلی دي مودي دی که څه نه مې وایي چې زه پښتین یم سیا پښتین کېدای شي فکر هغه مودي داسې نه دی ویلي چې پښتین هغه د عمران خان په هکله خبره کړې وه چې عمران خان یہ بات کیے کہ میں پٹان کا بچہ ہوں تاسو د خبرو سر ټکی راوالی هغه پوره معلومات نه لرئ ځکه خو خمزه ځکه افغان نشي کېدلی مثال کسای خمزه یو غلام دی شه پنجابی غلامی کړی دو و یې چې دغه لکه مثال ځون کسه قربان اشرف غنی افغان دی که نه دی یا دی ولې بیا اشرف غنی هم د امریکې سره خو غا کړی و ګاډ حکومت کړی و بیا څنګه خو وخت کړی و په خپل کیر کې کړی و یاره ابوبکر خدای ګران ته وګوره چې ته په سیاست او په سوال په ځواب ګیدل ته ما یو یخ چې کړی دی په افغانستان کې کړی دی تو باندې خو پنجابي غلام نه دی جوړ شوی وسړیا ته په خبره نه پوهېږې ما یې تا نه سوال نه دی کړی ما د مبین صاحب نه سوال کړی خو چې هغه یې ځواب ته په خبره ولکه یو دقیقه فاروقیه دا راته ووایه چې وظیفه کوي په پاوچ کې په ادارو کې د منظور په ټوپۍ دې څنګه په سر کړی دی داسې په څه معنا دا دماغ خپل کار دی دا خو تاسو هم داسې کوئ که نه مجبوره چې اوس دلته ته د جمهوریت شیان هم استعمالوي د امارت هم استعمالوي د هغه تا خپل کار دی زه ته نه پوښتنه کوم نه خبره ما سره وطني احساسات دي مجبوره وروره زه به دې هلک ته یو ځواب ورکړم خیر ده سلامونه ګوره زه رنګ ګلابه زه ډېرو خلکو نه ځوابونه نه غواړم زړګیه زه یو سوال ته راپورته شوی یم چې مبین صاحب فارغ نه وي لا نه وي هغې په اړه ډېر ځوابونه ورکړي تا به اورېدلي نه وي تا به اورېدلي کته دلته ابوبکر افغان معنی که ابو عمر بیا حمزه هم افغان دی صحیح شو افغانیت څه دغه مطلب نه دی چې ته افغان یا غلام یا پلانه یا ډنګره چې څوک پښتو وایي پر چې راغلی دا ګوره موږ پر چا باور نشو کولی دا صرف نفاق ته راغلی دی دا جنګونو ته راغلی ده دا چې په پاکستان کې د بلوچستان جګړه چې هغه خپل حق غواړي هغه ته دی فساد وایي او بیا ورجانه د
بیا دلته راځي موږ ته وایي چې زه افغان یم. دا څه رقم افغان یم؟ ګوره زه یوه ته خبره وکړم، ته خو تصویر د جمهوریت لګولی دلته، ته د امارت کرسي نه ډازېږې. په دې ته د اول ځان ثابت کړه ته څوک یې. نه په دې تصویر کې کوم ځای باندې لیکلی دي چې دا جمهوریت ده؟ دا د ملي اردو والا تصویر دی لګولی. او اردو خو موږ اوس هم لرو، دا په نظام کې دا خولۍ نشته د کمانډو. دغه فخر افغان راوختلو، دغه نه به یو پښتنه و په فخر افغان ستړی مشي. السلام علیکم ورحمت الله. فخر پښتونخوا بخښنه غواړم ستړی مشي. څنګه چل دی مجبور صاحب؟ تاسو ښه ان شاء الله خیریت دی؟ خیر دی، مننه. دغه کس ته دغه د تاسو د ادارې یو کس دی دبره چې ناست دی، دې ته تاسو څه ویل غواړئ؟ دا په پوځ کې هم کار کوي او دلته د منظور ټوپۍ هم په سر کړی دی. دا خو زمونږ مجاهد دی مجبور صاحب. د څه شي مجاهد دی تاسې؟ دا خو د پاکستان مجاهد دی، د ټي ټي پي مجاهد دی لکه چې. نو زمونږ وطن دپاره قرباني ورکوي، قربانیانې ورکړي دي. د څه شي قربانیانې ورکړي دي؟ ولې؟ منظور صاحب هم وایي چې پاکستانی دی او د پاکستان آئین لاندې خپل حق غواړي. نه په منظور نه غږیږو، منظور پرېږده، په منظور به بالکل نه غږیږو. خبره مونږ په دغه کوو، دغه کس چې دی دا د تاسې د پاکستان د ادارو یو پوځ کې اوسېدونکی کس دی، بیلټ یې تړلی دی. کله کله وخت راځي او خولۍ هم په سر وي، داسې لاندې خلکو ته ډېرې غلي کي که نه خبرې لیکي چې زه په ګوادر کې هم په دغه ځای کې ته دغه ته څه پیغام ورکوي؟ یاره جی بس تاسو ماته پیغام به څه پیغام ورکوو؟ زمونږ د وطن نه د تاسو یو خبره شته دی، دغه هغه کوم هغه د نامه هغه کوم هغه چې دی د قرض کتاب پیدا شوی دی که ختم دی ورک شوی دی؟ دا راته ووایه. مجبوره زه افغان دی که نه دی؟ زه یو سوال ته راپورته شوی یم، بیا زه ځمه یاره. یاره مجبور صاحب کوم کتاب چې تاسو یادوي هغه سوځېدلی دی په دې اور کې؟ نه جنرال مبین صاحب شته دی، نه دی سوځېدلی، بېغمه اوسېږه، هغه نه دی سوځېدلی. فاروق وروره موږ حمزه ته یو پیغام لرو، هغه چې د راځي د کوزي پښتونخوا نه راځي د 400 نه د افغانستان په مسایلو باندې خبرې کوي. هغه د اول عافیه صدیقي را خلاصه کړي، هغه د اول عمران خان را خلاصه کړي، هغه د اول خپل قرضو نه ځان خلاص کړي، هغه د اول خپل مشکل حل کړي، بیا د راځي بیا کولی شي چې موږ سره خبرې وکړي. هغه خپله په زرهاو مشکل لري، ګډ وډ ده، د دوی کرایي وګوره، د دوی د برق بیلونه وګوره، څو ګوډین ما خبره ته غوږ کېده. دلته بیا چې بارډر نه دی، بارډر دا چې ته په ډیورنډ ونه بولې، کرښه یې ونه بولې، دا ته بیا بارډر وبوله. صحیح ده، بیا ته د دې خبرونه تېر شه چې تر اټکه پورې افغانستان دی یا لارو بار یو افغان دی. هغه دی نه هغه منل هغه علیحده بحث ده، هغه بېله خبره ده، په تاریخ کې نه ده منلې. تر ننه د 400 نه کس راځي، د 400 نه به کس راځي په کابل کې به کار لري. خبره فاروق راوړه. فاروق یو دقیقه لږ صبر وکړه، هیله کوم لږ صبر. فاروق ته افغان یې که نه؟ یو منټ ابوبکر صاحب، یو دقیقه خیر، یو دقیقه. مونږ خپله خاوره په افرادو نه خپلوو، خاوره مو خپله دی، افراد که زنو ته افغانان وایي، مونږ به یې ګورو دی څنګه افغانان زنو ته وایي. کني لنګونه بوچوي وځي به د خاورې نه چې کله وخت د وختو راغللو خلاص. اوس په خاوره اوس ته څه یې چې د تا څه رقم خبره وکړله؟ مجبور صاحب، فاروق صاحب خبره بالکل حقیقت لري. ګوره اصل کې داسې دی مجبور صاحب چې دلته تقریبا 300 کاله کېږي د خیبر پښتونخوا اخرنی بادشاه چې پښتون افغان پاتې شوی دی هغه احمد شاه ابدالي و. هغه نه بعد زمونږ کوم بادشاه کوم لیډر پښتون نه دی پاتې شوی. مثال په طور دلته 1840 کې تاسو وګورئ 2 لیډران و دې خطې کې، یو احمد شاه ابدالي و، بل زمونږ بابا چې کوم دی رنجیت سنگ بابا و. نو مونږه بالکل احمد شاه ابدالي نه منو، زمونږ بابا چې کوم دی لیډر چې کوم دی رنجیت سنگ پاتې شوی دی که نه. نو دا بریتونه مو دومره غټ غټ پرېښي دي، څه توره مو کړې دی؟ دا راته ووایه. نو تقریبا 300 کاله کېږي همدې سیکانو ساتلي، پنجابیانو ساتلي، انګریزانو ساتلي، تاسو خو نه یو ساتلي. نو موږ بیا ستاسو تابعداري ولې
نو تاسې دغه د موږ د مشرانو نومونه ولې په دې مزایلو باندې تاسو دومره خو دې ویلي په پاکستان کې دومره یې څوک نه و چې په هغو باندې خپل نومونه دا یې چا چې دا کار کړی دی هغه غول خوړلی دي بس څه ووایو نو څنګه یې خپل خوړلی دي نه به یې کړی او په شرمونه یې شرمولي یاره بس څه به ووایو نو نو خو لږ جرأت تاسې هم په ویلي دغه څه ورته علامه مجبور صاحب اقبال هغه چا چې ورته جوړ کړی دی هغه یې خپله بندي کړی ده علامه اقبال نه هغه هم سزا ورکړې دی که نه هغه ختم شو نور فاروق صاحب بالکل خبره حقیقت دی حقیقت نه دی. نه پښتونخوا فخر پښتونخوا ګوره ته هم غلط لګی ته پښتونخوا په داسې یو دلته معرفي کوي چې دا بیخي پښتانه پکې شته هم نه صحیح ده ته زما ملګری هم نه خو زه دلته ګوره د مبین صاحب د حمزه په منځ کې یو فرق دی مبین صاحب چې کوم دی ګوره حمزه چې کوم دی هغه د افغانانو سره کینی کم افغانان چې په افغانستان کې امن غواړي سکون غواړي فاروقي وروره صبر د اول دې خبرې جواب دي تاسو درکې ایله کوم دغه پهریا پښتونخوا مونږ خیر ته دې مونږ ملګری مشکل نشته دغه پهریا پښتونخوا دې ته دې پښتونخوا دې باید اول وکیدم ټول خبرو ته وکیدم یو خبره کوم خبرې ته وخت شته ګوره د پهرې پښتونخوا دی وګږي چې دا څه درته وایي مګ د خلاص کا وایس اف کاناډا ګوره چې ټول ورځ د پښتنو په غم نه لګیاوي په توهین کوي هغه سره مبین صاحب کې نه خبرې ور سره کوي د حمزه او د نه هغه مجبور اسنه ګوره پروکیا مجبور اسنه پروکیا صبر وکړه ته لکه والا چې په زندگی زما جواب وایست فاروق اسنه خبره خپل ځون ته خپل ځون همشه مجبور اسنه ته خپل ځون افغان ثابت کا بیا کېدای شي میرا حمزه او منی خو چې کله ته ځون ثابت کې افغان څه شته ویل کیږي خو دا زیتونه پښتنه که چې افغان څه شته ویل شي افغان څه کی ته ماته وایې چې افغان څه دا خو د زکه خیم کا باد يم ګوره زکه خیم کا باد زکه هر څه کوم زه په تا باندې حمزه مانم ځان خو پرېږده حمزه درته وایم چې حمزه دغه افغانانو سره کینی کم افغانان چې اجازه راکړئ یاره فاروق صاحب ګوره حمزه صاحب چې دلته راځي د افغانستان یا د افغانستان خبرې کوي دا ټیک نه دی ځکه چې که باچا خان پارټي وګوره باچا خان بابا عوامي نشل پارټي وګوره دا هیڅ کله هم لوی افغانستان نه غواړي د منشور چې تاسو وګوره دا د پاکستان نه لاندې خپل حق غواړي نو دا دلته چې حمزه راځي افغانستان غواړي یا لوی افغانستان غواړي داسې خبره کله حمزه نه دی کړې نو دلته مسله بیا دا دی کنه زموږ خطې کې دا مسله دی ګوره کله چې رنجیت سنگ بابا دا خطه فتح کړی وو نو هغه ټایم د دې صوبې نوم صوبې پنجاب ایښی وو 2012 کې صوبه سرحد نه د دې نامه بدل شوی دی صوبه خیبر پښتونخوا بدل شوی دی مسله زمونږ پښتو دی ګوره کله چې زمونږ قومي زبان اردو دی نو پکار دی به حیث یو پاکستانی کله چې یو براډ کې کینو نو پکار دی چې مونږ خپل قومي زبان پروموټ کو نه چې د افغانیانو قومي زبان پروموټ کو نو کله چې دا خلک کدا کار وکړو چې دا مونږ خپل قومي زبان ته قدر ورکو او دې خلکو سره چې کینو اردو کې به خبرې کوو دا دی بالکل پښتو کې مونږ سره خبرې کوو مونږ به اردو کې د خلکو ته جواب ورکړو دا واقعي پکې سره صحیح پکې سره دی یقیني چې صحیح پکې سره دی تاسو به وګورئ چې دې خطې کې به آرامي راشي کله چې موږ د دو رواج د دو د کلچر یا زبان دا چیزونه کله موږ کاپی کوو مجبوره زه خبره کوم زما که تاسو خفه کیږئ نه یک یو خبره پکار ګوره پروکې تا څوک نه کته کوي صبر وکړه سړی دی خبرې خلاص کی کنه او سیلا لګو خیر دی لګو سیلا فاروق صاحب همدا مسله دی ګوره دلته ګوره فاروق صاحب ما چې دلته د رانا ثناء الله خان تصویر لګولې دی ولې مې لګولې دی ځکه چې نه غواړم دلته زما پښتانه مړ شي زمونږ د پښتانه چې دلته وجل کیږي یا ډسپلیس کیږي یا خپل د قتل عام چې کیږي هم دا وجه پښتو دی کله چې موږ د پښتو د افغانستان رواج د افغانستان فرهنګ نه لرې شو نو ټایم ان شاء الله تاسو به وګورئ چې امن به راشي دا خو حقیقت دی ځکه چې موږ خپل قومي زبان نه منو هر ټایم موږ راځو دلته افغان د افغانستان ورونو سره موږ کینو پښتو کې خبرې کول خپل قومي زبان اردو نه پروموټ کوو
300 کاله کېږي موږ سره خو افغانستان خو نه یو ساتلی، همدا پنجابیانو همدا انګریزانو بیا قائد اعظم بابا راغی دې خلکو ساتلی وو، بل چا خو نه یو ساتلی. مهرباني وکړه فاروق صاحب تاسو دې خلکو سره وغږېږئ، لیکن زه وایم چې دلته ګوره زه 40 کاله کېږي چې زه پاکستانی شوی یم، دغه نه مخکې زه قبایل وم سیده، زه که د نسل د خاورې خبره وشي بیا افغان یم. د دې نه اوس دا خو دا سرټیفیکټ زه د چا نه غواړم زړګیه، دا د ماته څوک راکوي زه تاسو ته درکوم، دا زه تاسو ته درکوم. تاسو څرنګه افغانستان ستا د قبایل قومي زبان څه دی وروره؟ ولې افغاني ستا د قبایل قومي زبان پاکستان کله چې موږ پاکستان منو د پاکستان د 4 صوبې چې دي د دې قومي زبان څه دی؟ اردو دی یا پښتو دی؟ اردو دی که نه؟ د پښتو خو د افغانستان قومي زبان دی. ګوره ارزي ژبه ده، اردو ارزي ژبه ده. اردو په ډیرو ملکونو کې ویل کیږي، په نیپال کې ویل کیږي، په انډیا کې ویل کیږي، نه ویل کیږي، بنگلادیش کې ګوره نه دا غلط خبره کوي. بنگلادیش والا بنگالی وای، انډیا والا هندي وای، نیپال والا نیپالی وای، موږ دلته اردو وایو پاکستان کې. اردو پښتو ګوره اردو پښتو د مهمه نه ده، اردو د افغانیت ته قایل کول دي چې څوک ورته قایل دي. لاړ شه ویکیپیډیا کې وګوره د افغانستان قومي زبان څه دی، پښتو راځي. موبیل صاحب راځي وایي صفه کاناډا سره کینی، هغه کاناډا چې ټول ورځ افغانانو ته کنځلې کوي، همزه د هغه افغانانو سره کینی چې افغانستان ته خیر وایي. موږ خو پاکستانیانو کنه، موږ خو دا ګوره افغانان هم زموږ دښمنان دي، هندوستان هم زموږ دښمن دی، دا نور موږ خو هر طرف نه تقریبا دښمنان نه ګیریو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مجبور صاحب لایف دی جوړ کړی دی، نور لکه چې مصروف جنرال اورو مشره قربان مشم، ستړي مشي اورو احمد ژوند جنرال صاحب در سره شته که نشته؟ شته دی او لږ مصروف دی، شته دی ناست خو مصروف دی لږ. په هر صورت اول خدا په خیر جنرال صاحب. ستړي مشي جنرال صاحب خیر الستانه خیر. جنرال صاحب دغه بحر پښتونخوا بار یې ځکه مې راپورټ هم کړلو، دغه یو کس د فوج راغلی و، هغه ورته چې زموږ قومي زبان اردو دی، دا چې نه پښتو دی، په دې سره بد. جنرال صاحب موږ تاسو سره کوم مشکل نه لرو، مهرباني وکړئ چې دا خلک چې دلته راځي زموږ د پاکستان دلته تاسو سره پښتو کې خبرې کوي، هغو ته صرف دومره وایي چې هغه د خپل قومي زبان اردو کې خبرې کوي، ځکه چې دلته فخر پښتونخوا صاحب دا کیمرا د خلاص کړل چې موږ ګورو نه کیمرا کولاویږي دلته خو نه خلاصوي، موږ ډېر مهنتونه ورته کړي دي. نه اصلا خبره دا ده، دا سړی پنجابی دی، لهجه د پنجابیانو ده، د پېښور د خلکو پښتو، د قبایلو د خلکو پښتو هغه اوچته معلومیږي، خو د دې چې دا کومه پښتو ده، دا چې دا کومه پښتو وایي دا بالکل د پنجابیانو پښتو ده. دا سړی پنجابی دی، پښتو باندې خبرې کوي، ځکه قومي زبان ته چې ډېر زیات متحد هم دی، او ځکه قومي زبان چې دی ورته اردو ښکاري. مسله همدا د ګوره تواب صاحب دلته مثال په طور زما رور حمزه بای راځي، حمزه رور مې راځي یا دا نور رونه راځي، دلته وایي چې موږ افغان یو. ګوره وروره که ته پنجابی، سندی، لاهوري، کراچۍ، د هر ځای چې هغه ستا الله تعالی پیدا کړی و، هغه ستا خپل دغه دی اصل دی، پر هغې کې زه کار نه لرم. خو کله داسې بحثونو ته راځئ او بیا د پښتونخوا په اړه باندې بحث کې، او بیا د قبایلو په اړه باندې بحث کې، یا د لوی افغانستان په اړه باندې بحث کې، بیا دومره سیاسي اخلاق پیدا کړل، سیاسي جرأت پیدا کړل چې خپله کیمرا هم خلاصه کړل او خلکو ته وایي چې زه فلانکې ولد فلانکې د فلانکي ځای یم، او د پاکستان آئین ته وفادار یم، د پاکستان آئین ته وفادار یم، او د پاکستان قومي زبان چې دی اردو. تواب صاحب د پاکستان آئین ته که زه یم، که ایمل ولی خان دی، که حمزه دی، که دا نور پاکستانیان دی، په نامه جامه چې پاکستانی وي هغه وفادار دی، دې کې د شک کولو خبره نشته. که تاسو یې نه منئ دا ستاسو خپل مرضي دی. که هغه منظور پښتین هم وي، منظور پښتین هم همدا وایي، اجازت راکړئ تواب صاحب. فخر پښتونخوا فرق په کوم ځای کې دی؟ فرق په دې کې دی ایمل ولی په خپل شکل راځي، په خپل صورت راځي، ښکاروي چې زه د پاکستان آئین ته او پاکستان ته چې زه پاکستانی یم ورته وفادار یم.
همداسې که دا بل ځوان تاسې نوم واخیسته حمزه صاحب، که حمزه صاحب راځي که بل څوک راځي هغې دو هم لګیا دي همدغه خبره کوي چې خو ستاسې فرق د هغې سره دا دی چې ته د پردې شاته یې، ته خپل شکل نه ښکاره کوې، خپل پنجابی شکل نه ښکاره کوې چې موږ دې وپېژنو چې ته د کوزي پښتونخوا هم نه یې، ځکه ستا د خبرو نه معلومېږي چې ته د کوزي پښتونخوا نه یې. د کوزي پښتونخوا خلک څومره هم دي او خبره وکړي موږ پرې پوهېږو چې دا د کوزي پښتونخوا شخص دی. تاسو دا منئ چې د کوزي پښتونخوا خلک افغان دي؟ یقینا افغانان دي، دې کې شک او نشته که دی. تا سره افغانیت ونه مني یا تا ته دا ووایي چې زه بالکل افغان یم لیکن د پاکستان آئین لاندې خپل حق غواړم، نو بیا به څه کوې؟ بیا هم افغان وایي؟ نه، افغان چې دی اصل دی او هغه کومه ځمکه چې ده، کومه لانجه چې ده، هغه لانجه زموږ د پاکستان سره نه ده، لانجه زموږ د برټش سره ده. پاکستان بیچاره خو چې دی، ګورئ که تاسې خپل تاریخ ته رجوع وکړئ، د پاکستان تاریخ ته مو، یوازینی هیواد د دنیا پر مخ باندې پاکستان دی چې د یو فوز دپاره جوړ شوی دی. د نورو هیوادونو حالت ته چې تاسو ګورئ، تاریخ ته لاړ شئ، رجوع وکړئ، اول هیوادونه جوړ شوي دي، بیا هغې هیوادونو خپل فوز جوړ کړی دی. مګر تواب صاحب بس صحیح دی، منلی مې دی، بس هر څه دا فوج جوړ کړی دی، فوج دی، انګریزان دي، هر څه چې دي. تا سره یو بحر پښتونخوا د ته وخت ورکړه، پښتونخوا وخت ورکړه، خیر دی وخت ورکړئ. یو لحظه ګوره، ستا رویل برټش آرمي رویل برټش آرمي وه، په یوې شپه کې چې دی ناپاکستان جوړ شو، ناپاک هیواد جوړ شو، پاکستان نوم هم پکې کېښودم، دا جوړ شو د هغې فوز دپاره، او هماغه ایجنډا او هماغه سیاست چې برټش رویل آرمي په مخ په وړاندې وړلو، هغه د هغې نه په میراث کې پاتې شو جنات، او د جنات نه راوروسته دې خلکو ته. نو ستا هیواد چې دا کوم مصنوعي جوړ شوی دی، دا ستا د هغې رویل برټش آرمي دپاره جوړ شوی دی. اصلا د اسلام په نامه جوړ شو، خو مګر د اسلام او د مسلمانانو په سینه کې خنجر وهل وو. ستا خو ټول تاریخ دغه شی دی، ته خو کرایي وروره. مهرباني تواب صاحب، زما بیا دا سوال دی، یو کس دی تاله وایي چې زه افغان یم لیکن د پاکستان آئین لاندې خپل حق غواړم، نو ته به څه کوې هغه سره؟ غواړي د پاکستان د آئین لاندې حق غواړي، د ظلم لاندې دی، تو سره ظلم لاندې دی، اوس د ظلم لاندې دی. مثلا منظور پښتین د پاکستان د آئین لاندې خپل حقوق غواړي دي، مګر بل خواته ټي ټي پي ده، هغه چې د افضل له لارې غوره کړې ده، عظمت یې غوره کړی دی، د جهاد لارې غوره کړې ده، او د پنجابي ملا ماتوي، موږ هغې ته هم دعا کوو. نو بیا حمزه سره څه مشکل لري تاسو؟ د بحر پښتونخوا نه یوه پوښتنه بله زه کوم، د بحر پښتونخوا نه یوه پوښتنه بله کوو. جنرال صاحب بن هم لکه چې وي خبرې نه کوي. جنرال صاحب محترم، تاسو خبرې کوئ؟ ولا زه به څه ووایم یاره، موږ دغه بحر پښتونخوا نه یوه پوښتنه کوو چې په د کوزي پښتونخوا کې چې تاسې وخت ضایع کوئ، د فخر پښتونخوا سره وخت ضایع کوئ. مجبور صاحب محترم، د مجهولویت اشخاص سره بحث کول نه پکار. باور په خدای وکړئ، دا بحث هیڅ یو نتیجې ته نه رسېږي، هیڅ کوم مثبت څه ورنه لاسته نه راځي. که اوس مثلا دلته داسې یو شخص راشي چې هغه په خپل شکل راشي، صورت راشي، او ویم د قبایلو څخه، یم د کوزي پښتونخوا څخه، او هغه دلته راشي بحث وکړي، صحیح دی، او وایي چې زه پاکستانی یم. که دا چېرته په واقعي توګه مسلمان وي او خپلو خبرو کې صادق وي، مهرباني دې وکړي خپله کیمره دې خلاصه کړي. که نه یاره جی په کیمره به څه وشي؟ په کیمره دا ثابتېږي چې شکل معلومه شي. نو په شکل مې څه کوې؟ ما کله کیمره نه ده کولو کړې. ګوره، دا شکل نه دی، صورت نه دی، دا صورت نه دی، دا د انسان ډېر څه بیانوي. ضرور نه دی چې ته به ما سره په ژبه باندې خبرې وکړې چې زه ستا شکل ته وګورم، ستا 40% معلومات چې ما ته ستا د شکل لاسته راځي. دلته زه مخالفین ډېر لرم، دې دپاره زه خپل کیمره نه کولوم. اصلا د پاکستان ټټوي به خفه کېږي به نه، د عیسی ټټوي. نو که زه د پاکستان ټټو یم، بیا نو حمزه هم د پاکستان ټټو دی، ایمل ولیم د پاکستان ټټو دی، منظور هم د پاکستان ټټو دی، نو بس موږ ټول د پاکستان ټټو یو. منظور کې لا خبره شته دی، تر اوسه پورې ستاسو د مشر څه نومېږي، ګلبدین حکمتیار هم یو ټایم د پاکستان ټټو و، نو دې کې خو څه شک نشته، هلته تصویران نشته دي. مولانا فضل الرحمن سره به کېناستلو، مولانا فضل الرحمن سره په کوم پاکستان نازېږي، د پاکستان درته موږ پرېښی دی، موږ درته ساتلی دی. د افغانستان جهاد کې نه وی راغلی او موږ مقاومت نه وی کړی. نن به چې دی ستا په کور کې چې دی شورویان ګرځېدلی، نن به دې پښتونخوا نه لیکله خپل نوم سره. لرې کې ګوره، زه نه غواړم چې تاسو سره کوم مشکلات ولرو. موږ دلته ګورې یو کس چې راځي، مجبور صاحب، ما صرف دومره ویلي وو
چې ګوره د افغانستان قومي زبان پښتو دی، زمونږ قومي زبان چې کوم دی اردو دی د پاکستان. څوک چې په نامه جامه پاکستاني وي هغه له پکار دی چې خپل قومي زبان اردو پروموټ کړي. که تاسو ورسره پښتو کې خبرې کوئ هغه له پکار دی چې تاسو د جواب اردو کې دا خبره کوي هلته ډېر افغانان هم اوسېږي، نو په هغو باندې خو تاسې پابندۍ نشئ لګولی. بالکل ګوره موږ هغه خلکو سره کوم هغه نه لرو څوک چې وایي چې زه بالکل افغان یم او زه د پاکستان نه لاندې بالکل خپل حق نه غواړم.